د خپلو خپرونو په لړ کې نن راغلی یم د ننګرهار ولایت صنعتي فابریکو ته. تاسو په اوسني بازار کې د کومه تشه حس کړې وه چې د دې فابریکه هم جوړه کړه؟ من خام مواد په همدلته په خپل وطن کې لرو او دا مواد مخکې قاچاق کېدل، نو دا کار موږ ضرورت هم ورته په دیګ بخار ته په افغانستان کې ډېر دی. انجینر صاحب دا کومه مرحله ده؟ دلته موږ خام مواد چې راځي هغه دلته ویل کېږي دا کوره ده. دا قالبونه انجینر صاحب دلته جوړېږي که بیرون دی؟ مخکې دا کالمونه موږ په لاهور کې جوړول پاکستان کې. اوس الحمدلله د خلک راغلي دي او هغه په کابل کې جوړېږي او فابریکه په جلال آباد کې جوړه شوې ده. دا ځای لږ ارامه دی. موږ بیا دا ټولې پروسې پرې دغه شي، موږ هلته بیا یو ناسوز رنګ دی هغه دې ساحې ته دید ورکوو چې بازار کې خلک رنګ خو خوښوي رنګداره. مجموع کې تاسو سره څومره کارګر مصروف دي دلته؟ اوس عملاً په کارخانه کې دلته کار په ساحه کې کار کوي 50 نفر موږ سره کار کوي. د ماهیپر میډیا خوږو لیدونکو سلامونه. په دې هیله چې خوښ او خوشحاله اوسئ. د خپلو خپرونو په لړ کې نن راغلی یم د ننګرهار ولایت صنعتي فابریکو ته. دلته د شمس بابا په نوم د دیګ بخارونو یوه نوې فابریکه چې څو کالو راهیسې په فعالیت پیل کړی، غواړم د دیګ بخار له ابتدا تر اخره جوړولو پروسه تاسو ته نن په دې خپرونه کې در وښایم. هیله ده چې د خپرونې تر پایه را سره پاتې شي. ورځو د فابریکې ته ټوله خپرونه به تاسو د دې له مسؤل سره یو ځای له موږ سره وګورئ. د شمس بابا د دیګ بخارونو د تولید د فابریکې له یو تن مسؤل سره خبرې لرو. دی به د دې فابریکې په اړه موږ ته بشپړ معلومات راکړي. انجینر صاحب ستړی مه شئ. السلام علیکم. ستړي مه شئ. خیر راغلی. تاسو دی صفا هم کوي انشاءالله. مننه. انجینر صاحب په لومړیو کې که خپل یو تعارف وکړي بیا به انشاءالله د فابریکې. نوم یې انجینر دوست محمد دی، د شمس بابا د فابریکې د مالکان جملې څخه یم او د دې د مؤسسینو څخه یم دلته کار کوم. مننه انجینر صاحب. که لږ د فابریکې نوم او د فعالیت څه وخت فعالیت کړی لږ معلومات ورکړي. او شمس بابا فابریکه چې تاسو نوم سره اشنا سئ دا تقریبا 6 کاله کېږي چې په جلال آباد کې فعالیت کوي او یوازینۍ فابریکه ده چې په جلال آباد کې دیګ بخارونه تولیدوي. 6 کال نه دې پلی فعالیت روان دی او تاسو ګورئ چې عملاً کارونه شروع دي. لله الحمد موږ سره عملاً مستقیما 50 نفر کارګر فابریکه کې کار کوي، تقریبا 200 شاوخوا کې به غیر مستقیم په ساحو کې موږ سره کار کوي. مننه انجینر صاحب. دیګ بخارونه خو د هر کور د اولیه اړتیاو څخه دی چې هر کور ته ضرورت لري. تاسو په اوسني بازار کې د کومه تشه حس کړې وه چې د دې فابریکه هم جوړه کړه؟ نو تاسو ته معلومات دی چې دیګ بخار د هر کور ضرورت دی. په همدې حساب باندې موږ خپل د وطن ضرورتونه حس کړل او په همدې اساس باندې کار وکړ. څو علتونه یې وه چې یو علت د هغې نه دا وه چې موږ خام مواد په همدلته په خپل وطن کې لرو او دا مواد به مخکې قاچاق کېدل نورو ګاونډي هېوادونو ته به تلل. نو موږ دا فکر وکړ چې تر څو د دې موادو د قاچاق مخه ونیسو او دا مواد همدلته په پخو موادو باندې تبدیل کړو. نو دا کار موږ ضرورت هم ورته په دیګ بخار ته په افغانستان کې ډېر دی. مننه انجینر صاحب. لیدونکي هم په دې تلوسه کې وي چې دا موږ تیار کورو کې غوښې یا نور شیان چې پخېږي دیګ بخارو کې خورو، دا چې دا دیګ بخار څنګه جوړېږي لیدونکي به هم په دې تمه وي. ورځو دغه پروسه انجینر صاحب د اول نه تر اخره دغه به موږ ته تشریح کړي. زموږ اولې برخه ده.
انجینر صاحب دا کومه مرحله ده؟ نو دلته موږ خام مواد چې راځي هغه دلته ویل کېږي دا کره ده. دې کې موږ 600 درجه حرارت دې ته ورکوو. په 600 درجه کې دا مکمل په مایع شکل باندې بدلېږي. بیا ځي دویمې کورې ته، دویمې کورې نه وروسته بیا او خام موادو کې څه شامل دي؟ خام مواد دي یوازې المونیم دی. او المونیم دلته په دوه شکلونو باندې پیدا کېږي. یو د کباړ په شکل باندې، پرزې په شکل باندې په ښار کې یو سیستم دی، هغوی راټولوي او بیا موږ دلته راوړي. او یو نوي کاملا نوي مواد چې تاسو دلته ګورئ هغه موږ دواړه سره ګډوو او ډېرې بیا استفاده کوو. دا مواد نوي چې دا ورور راوړل دا به مې ځینې انجینر صاحب وګورو. دا دي او دلته دوه رقم مواد دي. دا کاملا نوي مواد دي او دغه چې دي بیا دا د پرزې په شکل کباړ او دې شی دواړه یوازې المونیم دی، بل هېڅ مواد دې کې نه ګډېږي. دا دواړه مخلوطي دا دواړه سره مخلوطېږي. دا یې لږ نرم دی، یې لږ سخت دی، دومره په دغه لري. دا خو د هغه په ویلي کولو کې کومک نه کوي. نه دا دواړه سره بس ګډېږي، نو دغه سختوالی یې لږ کموي او لرګېږي. دا هغه د حرارت برخه هلته د حرارت درجه او دې پسې انجینر صاحب ځو مخکې. نو دا هغه د حرارت درجه چې موږ د حرارت په دې کې 600 درجه سانتیګریډ ته حرارت رسیږي. دغه مواد چې تاسو ګورئ دا مکمل دلته پر ډوب کېږي او د دې نه بیا همداسې داخل ته ځي. 600 درجه حرارت کې کوم مواد چې دي کېږي هغه ټول سوځي، یوازې المونیم پاتې کېږي. دا مواد دې کې اچول کېږي دا مواد دې کې او دا په ګازو باندې چلېږي. دا په ګاز او په تیلو باندې چلېږي. نو دا چې ویلې کېږي بیا افاظي یا بله دویمه کوره ده او هغې کې به یې ذخیره کېږي. ورځو انجینر صاحب هغه ورکړل. انجینر صاحب دا دومه مرحله ده، کومه مرحله ده؟ دا د چې کومه په هغه اوله کوره کې مواد خپل حرارت ورکوي او په ذوب حالت باندې، په ویلي حالت باندې بدلېږي، هغې راځي دې ساحې ته. دا دویمه کوره ده، دې کور ته نور حرارت ورکوي تر څو هغه حرارت یې کم نه شي او 600 درجې پورې وساتي. بیا د دې ځای نه دوی په دې ډبو کې اخلي او پرې قالبونو کې یې اچوي. دلته زموږ د قالب ساحه ده، هلته په شکل د دیګ دلته جوړېږي او تاسو یعنې هغه مایع مواد دلته په قالب باندې دلته پرې راوړي او په دې کې چې په دې قالب کې چې قالب کې موږ د دیګ شکل بیا ورکوي. دلته انجینر صاحب دا شګه دا شیان پکې څه رول لري؟ شګه خو دوه رول لري. یو دا دی چې شګه د قالب شکل برابروي. دا د بخار شکل چې دی یو طرف ته فلز دی، یو طرف ته شګه ده. او د شګې اساسي وظیفه دا ده چې د حرارت په چابکۍ باندې ښکته کړي. دلته 600 درجه حرارت دی، دا یو د راښکته کوي 200 ته 1.5 ته تر څو چې دا پروسه چابکه شي او ژر د حرارت جذب. د خپله انجینر صاحب په ترکیب کې خو شګه شامله نه ده. شګه د دې په تعامل کې یوازې په ترکیب کې هېڅ مداخله، تاسو بیرته ګورئ چې شګه چې هلته څنډل کېږي، یوازې د حرارت جذب د شګې کار دی چې ژر یې یخ کړي، هغه پروسه سریع کړي، چابکه کړي او هغه حرارت چې دی کې دی هغه د دې نه ژر واخلي تر څو دا ژر کلک کم وخت کې ژر کم وخت کې ودرېږي. دا قالبونه انجینر صاحب دلته جوړېږي که بیرون راځي؟ مخکې دا قالبونه موږ په لاهور کې جوړول پاکستان کې. اوس الحمدلله د خلک راغلي دي او هماغه په کابل کې هم جوړېږي او فابریکه بل د جلال آباد کې جوړه شوې ده. اوس قالبونه موږ هم دلته جوړو په داخل کې په کابل کې او په جلال آباد کې. نو دلته چې کله د شګې په واسطه حرارت کم شو، یخ شو، بیا دې نه بعد کومه مرحله ده انجینر صاحب؟ تاسو ګورئ چې کله شګه د دې نه حرارت جذب کړي نو بیا دا موږ هلته وړو او د شګې نه یې تخلیه کوو. وروسته دا هلته ذخیره کېږي یوې ورځې دپاره تر څو د حرارت بیخي کم کړي او صفر ته ورسېږي، تر څو چا لاس ونه سوځي کارګرو سره بیا دا انتقالېږي او نورې بعدي پروسې ته ځي. زه انجینر صاحب د پروسه بدلوم. انجینر صاحب نام خدای دلته خو پرېمانه دي. دا ساحه ده زمونږ د سیقل ساحه ده، د سیقل جوه دې دا کومې ضابط برخې دي دا د دغه د خرانۍ ساحه ده او
او اللي ابرزوا لك ده صحيح التراجع إذا كنت بس على يدينا في التجربة بازي غير التراجع اللي كنت راجع أو كنت ترى إذا داخل الإضافة سيئة إذا بازي ترى نيرة تنزل أو كم إضافة يورجون في الدرجة ده الشكل لا راجع في الشكل ده هذا شيء تبقى بازي كذي ده جرم ليه وصل جرم ده شو ساعة بعد يا سيدي نفسه ده زي إذا مكمل في ثلاثة أراضي إذا غدا كاري بيجي في ساعة إذا تجار موقت بيجي أو لا غير إذا في شيء إذا بيجو كرم كليه ده ماشين فيها كرم كليه ماشين فيها أو دينا بعد إنجينا صار داو تقريبا هذا تعمله في البلد وإذا كأنه يجي هذا ثاني يجي ده خراجي ده خراجي يجي دافع بتيجي اللي ولي دابر أمريكا لكن كافي يجيب نواجي أنا نواجي دي أو دابر أمريكا اللي كافي كم يكمل لا ما شلنا من جناس كم نواجي ده هو باكستاني مسلم ثاني باكستاني كانوا في ده كانوا مسلم أو سارونه ما يعني بروسا ولا لو دي قابلة بروسا دا ځای لږ ارامه دی دا موږ بیا دا ټولې پروسې پې دغه شي موږ هلته بیا یو ناسوز رنګ دی هغه دې ساحې ته دید ورکوو چې بازار کې خلک رنګ خو خوښوي رنګداره نه دا پاس برخه دا یو مسکینه پاتې کېږي دې برخه ته بیا موږ رنګ ورکوو دا د رنګ سیستم بیا دې ساحه کې دی مکمل د رنګ انجینر صاحب په لاس ده که اتومات سیستم ده دا دا برخه دا بس صاحب د رنګ کې دا ناسوز بس یو رنګ دی وچ رنګ دی دا دې ته ورکول کېږي بیا دا پټۍ ده دا کوره ده دې مرک دا کوره ده دې کوره کې اوس داسې فعالیت نه لري خو یو ساعت چالانه کړو نو دا کوره دلته بیا رنګېږي د دې کې خولي کېږي دې کې بیا موږ دې ته 300 درجې حرارت ورکولې ده او دا بیا 15 منټه په دې کې تېرېږي د دې ساحې نه تر هغې ساحې پورې چې وځي دا رنګ بیا پوښ شوی دا بیا داسې رنګ دی لاس سره یا وینځلو سره یا دې شي سره بیا نه خرابېږي او هېڅ چېرته تاثیر نه کوي دې ته ناسوز رنګونه ولګوي د انجینر صاحب دا رنګ مرحله په لاس کې وي دا په لاس کې یو او بیا دې ماشین ته ځي د حرارت نه وروسته د ګیس په واسطه باندې د ګیس کې دې په واسطه باندې 300 درجه حرارت کې موږ ټول دا رنګ پوښ بیا دا دوامدار رنګ نه خرابېږي نو بیا تقریبا انجینر صاحب وروستۍ مرحله ده بیا اخري مرحله دې انرژي بیا بسته‌بندي ده زو بسته‌بندي ته به ورشو چې انجینر صاحب د وینا په اساس چې وروستۍ برخه وي دلته به څه کېږي او دا ساحه ده چې کله چې دې تیار شي مکمل دغه طرف د بسته‌بندۍ ساحه ده چې دا موږ په پلاستیکي خلطه کې بندوو او د هغې نه وروسته بیا په کاټن کې بندوو او په دغسې بوجیو کې بندوو نو بیا صادراتو ته دا ساحه مکمل دا سامان چې تاسو چې ګورئ دا نور بازار ته آماده دی چې بازار ته نور بار شي او دکاندار ته ورکړل شي مننه انجینر صاحب یعنې دغه دیګ بخارونه چې موږ تاسو په کورونو کې استعمالوو دا د ډېرو مراحلو نه وروسته دې نتیجې ته رسېږو چې یو سخت شی تاسو ګوره الحمدلله زموږ کارګرو د زحمت نه وروسته تقریبا چې په یو دیګ بخار باندې چې د هغه اولې مرحلې نه دې مرحلې ته رسېدلی 15 ورځې دې دیګ بخار وخت اخیستی دی چې اوس په دغه شکل باندې بازار ته آماده دی او د استفادې وړ دی یعنې دیګ بخار 15 ورځې باید کاري ونیسي چې د عرضې ته برابر شي د صفر نه د دې پروسه چې اخر مرحلې ته رسېږي او استعمال ته
دا برابرېږي 15 ورځې دا پروسه کوي. انجینر صاحب دا خو موږ ولیدو مختلفو پروسو کې ماشاءالله کارګر هم دي او ډېر ماشینونه هم کارول شوي دي. مجموع کې تاسو سره څومره کارګر مصروف دي دلته؟ اوس عملاً چې په کارخانه کې دلته د کار په ساحه کې کار کوي 50 نفر موږ سره کار کوي، 50 هېوادوال دي چې دا ټول داخلي کارګر دي، هېڅ خارجي کارګر موږ نه لرو. او په نوره په ښار کې په مارکیټینګ برخه کې په توزیع برخه کې غیر مستقیم چې موږ وګورو تقریبا 200 نفر موږ سره کار کوي. دا ټکنالوژي ورته ووایو دا کارګر چې کار کوي دوی بیرون ته ټرین شوي دي، پخوا یې زده کړې لرلې دې برخه کې که نه؟ او اکثره خو موږ او تاسو دلته مسلکي انسټیټیوټ نه لرو په افغانستان کې چې هغه موږ ته مسلکي کارګر تربیه کړي. اکثره دا کارګر داسې دي چې نور کارخانو کې کار کړی دی، لکه موږ سره اوس کار کوي د دې استادانو نه دو کار زده کوي، نوي هلکان موږ راولو، نوي شاګردان راولو، هغوی دلته کار کوي، یو کال یو نیم کال چې کار وکړي هغوی بیا استادان دي، استادان بدلېږي، کولی شي نورو فابریکو کې کار وکړي، موږ سره هم کار وکړي. انجینر صاحب راځو ډولونو ته، په څو ډوله دي دا مشخص نومونه به هم لري؟ 10 لیټرۍ، لیټر خو موږ خو په د شکل په لحاظ باندې موږ دوه رقمه تولیدوو، یو رنګه دي چې هغې ته موږ رنګ ورکوو، یو دغه چې تاسو وګورئ دا ساده دي سپین شکل باندې لري، دا دوه شکله دیګ بخاره موږ تولیدوو. او بیا سایزونه هغه چې دي سایز په هغه باندې مختلف دي، نو موږ د 3 لیټرو نه نیولې تر 50 لیټرو پورې فعلا په خپله کارخانه کې دیګ بخار تولیدوو. یعنې دا 3 لیټره 8 لیټره 15 لیټره 10 لیټره 12 لیټره 15 لیټره 20 لیټره 30 لیټره او تر 50 لیټره. نو بازار کې خو طبعا رقابتي بازارونه دي، که نرخونو په اړه انجینر صاحب وغږېږو، دغه کوم کټګوري چې تاسو تولیدوئ د هر یو نرخ نو نرخونه د بازار تقاضا او عرضه چې دا سره دغه لري، کله کله نرخونه ښکته ځي کله جګ ځي، نو موږ کوشش کوو چې په کیفیت باندې دغه وکړو، فوکس وکړو او کیفیت ښه وساتو. په افغانستان کې 2-3 فابریکې دي چې هغوی په کیفیت باندې ښه کار کوي، نورې چې دي هغه بې کیفیته مواد باندې خلک جوړوي، که موږ ستاسو کورونو کې د بخار مشکل لا جوړوي هغه بې کیفیته دیګ دی، وزن یې کم وي، دلته پرې کار سم نه شوی، بې عوارض کوي. نو موږ الحمدلله په کیفیت باندې کار کوو او بې کیفیته مواد نه جوړوو، ښه مواد جوړوو. په همدې خاطر باندې موږ ښه بازار لرو. نو خلک زموږ دیګ سره اوس الحمدلله په افغانستان کې نه چې په سیمې هېوادونو کې اوس بلد دي او زموږ شمس بابا نوم پېژني، نو هغو په دې پسې کوشش کوي چې 50 روپۍ قیمت والي، خو زموږ اجر ساختونکي. انجینر صاحب د افغانستان کوم ولایت صادرات لري او د افغانستان نه بهر کومو هېوادونو ته صادرات لري؟ ولله الحمد د افغانستان خو اوس موږ ټول ولایتونو کې به تاسو که وګرځئ ولته دوکانونه وګورئ، بازار وګورئ، 40 ولایته زموږ جنس هغې ته ځي. او خارجي کې پاکستان ته زموږ جنس ډېر ځي، سعودي عربستان ته موږ صادرات لرو، منځنۍ اسیا ته موږ صادرات لرو ټولو هېوادونو ته، او تر مسکو پورې، او په اروپایي هېوادونو کې جرمني ته زموږ صادرات تللي دي. نو اوس موږ کوشش کوو چې امریکا متحده دلته خپل صادرات شروع کړو په لنډ وخت کې. نو د داخلي او بهرني تولیدات چې تاسو صادروئ د دې خو حتمي تاسو یو ارزونه یو فیډبک لرئ، خلک څه وایي دې په اړه؟ چې نو الحمدلله تاسو ګورئ زموږ د جنس نه بازار کې خلک ډېر راضي دي، او د هغې یو علت هم دا دی چې هغه سټنډرډ چې کوم موږ ته راکړل شوی دی هغه موږ ساتلی دی په هغه باکیفیته موادو باندې. نو الحمدلله اوس ښه تقاضا هم ډېره ښه ده او خلک هم خوشحاله دي. انجینر صاحب حکومتي سهولتونه اوس کومه برخه کې تاسو سره فعال دي، تاسو سره همکاري لري دې برخه کې نه لري؟ هغه کسان چې له هېواده بیرون سرمایه ګزاري کوي هغوی لپاره تاسو پیغام څه دی؟ ولله الحمد حکومتي ملاتړ اوس موږ ته حاصل دی، هغه یو د امنیت په لحاظ باندې موږ په پوره اطمینان باندې په دې ساحه کې کار کوو، یو قسم امنیتي مشکل نشته. دویم په صادراتو کې د حکومت پالیسي ډېره ښه ده او په صادراتو باندې تعرفه صفر کړې ده، هېڅ صادر باندې دغه نشته، ټکس نشته دی، او مالیه هم د پخوا نه اوس ډېره کمه شوې ده، 50% مالیه امارت نسبتا جمهوریت ته دا کمه کړې ده او هغه په زموږ په تولید باندې دغه لري. مشکل چې زموږ دی هغه دوه مشکله چې موږ لرو چې د حکومت نه زموږ تقاضا ده، یو دلته د برق مشکلات تاسو موږ ولیدل، موږ سولر سیستم باندې بجلی او انرژي اخلو، نو برق دلته ډېر زیات ضروري ده چې موږ فابریکې اکثره برق نه لري، هغه ولتاژ دلته کم دی. او دویم مشکل زموږ د بانکي سیستم دی، هغه بانکي سیستم موږ چې مال خرڅ کړو دلته پیسې ټیټي، دلته مشکله ده، زموږ بانکونو باندې څوک اعتماد نه کوي، بانکونو کې مشکل دی.
نو بانکي سیستم زموږ کمزوری دی. دویم دولت باید په دې کې کوشش وکړي چې فابریکهدار ته دلته سبسایډي ورکړي، او که سبسایډي نه ورکوي نو اسانو قسطونو باندې قرضه ورکړي. د قرضې مشکل دا دی، موږ کله چې د نغدو پیسو سره مشکل سره مخامخ کېږو نو دا د بانکونو پالیسي ډېره سخته ده. نو دولت باید په دې کې دغه وکړي تر څو په اسانو قسطونو باندې قرضه ورکړي. نو دا چې شعار هم ورکوي چې تولید وطن افتخار وطن، نو په ستاسو میډیا له لارې که موږ سره څوک مستقیما تړلي هغو ته به خامخا یو اندازه تخفیف ورکړو. انجینر صاحب ډېره مننه، کور دې ودان چې د دومره مصروفیت سره دی بیا هم موږ ته وخت راکړ او موږ سره خبرو ته حاضر شولئ. نو تاسو نه مننه کومه. نو خپل لیدونکو سره هم خدای پاماني وکړو. وروستی پیغام کوم ستاسو واخیسته چې تاسو هم ډېره مننه د تر میډیا نه چې راځئ او د داخلي تولیداتو نه او د فابریکاتو نه لیدنه کوئ او د افغانستان تولیدات تاسو نړۍ ته ښیاوئ. ډېره مننه کوم. مننه انجینر صاحب. د ماهیپر میډیا خوږو لیدونکو، زموږ نننۍ خپرونه په ننګرهار صنعتي پارک کې د شمس بابا د بخارونو له تولیدي فابریکې څخه وه. تر همدې ځای وه، تر هغې چې بیا له یوې نوې خپرونې سره تاسو ته حاضرېږو. تر هغې مې په لوی رب سپارم، هر ځای کې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.